ویلکم ټو هوم اف بایولوژي د نوې ویډیو سره تاسو خپل چینل په دې چینل کې تاسو د بایولوژي ویډیوز او د ساينس ویډیوز په پښتو کې کتئ شئ. نن زموږ ټاپک دی شارټ ډیفینیشن د کلاس 10 د بایولوژي اولنی چپټر چې دی د هغې شارټ ډیفینیشن ما راغونډ کړلی ستاسو د پیپر دپاره ډېر زیات اهم دی. راځئ چې دا وګورو. که زما چینل تاسو سبسکرایب کړی نه یې اول په سر زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکان چې په خوا کې دی دا ووایئ. نو اولنی ډیفینیشن دی انهیلیشن. د دې ډیفینیشن موږ داسې کوو چې د گینینګ اف اکسیجن از کالډ انهیلیشن. د بهر انوایرمنټ نه موږ اکسیجن اخلو خپل باډي ته نه کوو، دې ته وایي انهیلیشن. بل ایکسهیلیشن دا د انهیلیشن الټه ده. د ریموول اف کاربن ډای اکساید از کالډ ایکسهیلیشن. د خپل جسم نه موږ کاربن ډای اکساید وباسو نو دې ته موږ وایو ایکسهیلیشن. درېمې زموږ سره دی ریسپیریشن. The release of energy at cellular level where the food is broken down is called respiration. کله چې زموږ سیل ته خوراک دننه شي، اکسیجن دننه شي، دا دواړه یو بل سره میلاو شي او انرژي ریلیز کړي په سیل کې دننه، نو دې ته موږ وایو ریسپیریشن. بل زموږ سره دی کمبشن. دا موږ وایو سوځېدو ته. The process of burning something is called combustion. چې کله یو څیز سوځي نو دې ته موږ وایو کمبشن. بل دی انسپیریشن. انسپیریشن او انهیلیشن کې لږ فرق دی. انسپیریشن موږ دې ته وایو چې the process through which oxygen is taken into the lungs is called inspiration. کله چې اکسیجن باډي ته دننه شي او دا لنګز یعنی پیپړو ته ورسي دې ته وایي انسپیریشن. بل له ایکسپیریشن دی موږ دې ته وایو ایکسپایریشن. هم تاسو ویلی شئ چې د escape of carbon dioxide from the body protoplasm as through the blood and lungs or by diffusion. کله چې کاربن ډای اکساید پارټیکلز د لنګز نه راوځي یا د ډیفیوژن په ذریعه راوځي، د پروټوپلازم مطلب دا دی زموږ په پوره باډي کې څونه لیوینګ سیلز دي د بجا موږ پروټوپلازم وایو، او ډیفیوژن موږ دې ته وایو چې کله یو څیز په یو ځای کې زیات دي دا ته زیات ځي نه کم ځای ته ځي نو دې ته موږ وایو ډیفیوژن. چې کله کاربن ډای اکساید د لنګز نه ډیفیوژن په ذریعه باندې وځي نو دې ته موږ وایو ایکسپیریشن. بل له gaseous exchange. The exchange of gases between environment and lungs of the body is called gaseous exchange. کله چې د environment او یو زنده سر سیس په منځ کې د ګیسونو تبادله کیږي نو دې ته ویل کیږي gaseous exchange. یعنی مونږه د environment نه اکسیجن واخلو او د environment نه مونږه په بدله کې کاربن ډای اکساید ورکو نو دې ته مونږه وایو gaseous exchange. Thank you and subscribe my channel. که زما ویډیوز دا خوښ شوي نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. Thank you. ډیره مننه.